الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. پقې او په وینه باندې او دس ماتیږي او کنه ماتیږي نو په دې کې درې مذهب دي. د احناف په مذهب باندې مطلقاً خروج د نجاست ناقص د پاره د او دس دی، خارج معتاد وي او که غیر معتادي، همدارنګه مخرج معتادي او که غیر معتادي. دا د امام احمد ابن حنبل رحمه الله مذهبم دی او د اسحاق ابن راهوی مذهبم دی او د امام مالک رحمه الله په مذهب باندې هغه نجاست ناقص د پاره د اودس دی چې په خپل هم معتادي او مخرج هم معتادي، لکه بول و براز، منی او مزي، ودي او ریح، نو د په مذهب پقې او په وینه باندې اودس نه ماتیږي. بیا په دې اعتراض راځي چې د استحاضي په وینه باندې ولې تاسو اودس مات وایي، هلته خو خارج غیر معتاد دی. نو هغه جواب کوي چې هلته اودس قیاسا نه دی بلکې امر تعبدي دی. او د امام شافعي رحمه الله په مذهب باندې په خروج د نجاست اودس هلته ماتیږي چې مخرج معتادي، خارج معتادي او که غیر معتادي. نو د امام شافعي رحمه الله په مذهبم پقې او په وینه باندې اودس نه ماتیږي، خو وینې ته نجس وایي. د وینې په نجاست د ټولو امامانو اتفاق دی. زمونږ د زماني وکټوري اهل حدیث هغه په وینه او پقې باندې اودس ته ماتم نه وایي او وینې ته نجسم نه وایي بلکې وینې ته پاکه وایي. نو د دې وابیانو قول د درې واړو امامانو د قول نه خلاف دی او د قرآن او د حدیث ټولو نه خلاف دی. د امام صاحب مذهب دا دی چې په وینه باندې اودس ماتیږي او په قې باندې اودس ماتیږي، ځکه که خارج معتادي او که غیر معتادي اودس ور باندې مات دی، مخرج معتادي او که غیر معتادي اودس ور باندې مات دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله د پر ډیر دلایل دي. اول دلیل د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث دی، ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قاء فتوضأ، رسول الله صلی الله علیه وسلم قې وکړو او بیا ورپسې اودس وکړو. دا حدیث امام ترمذی رحمه الله ذکر کړی دی او د دې حدیث په باره کې فرمایي چې اصح شیء فی هذا الباب، دا په دې باب کې ډیر صحیح حدیث دی. دویم د وینې په باره کې درته حدیث ذکر کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الوضوء من کل دم سائل، دا حدیث د دوو صحابو نه روایت شوی دی، یو د تمیم الداری رضی الله عنه نه او بل د زید بن ثابت رضی الله عنه نه. د تمیم الداری رضی الله عنه نه عمر ابن عبدالعزیز رضی الله عنه روایت کړی دی او د عمر ابن عبدالعزیز نه یزید ابن محمد روایت کړی دی او د یزید ابن محمد نه یزید ابن خالد روایت کړی دی. نو په دې حدیث باندې صاحب د مشکات دو اعتراض کړی دي. یو دا چې یزید ابن خالد او یزید ابن محمد دواړه مجهول دي، او دویم دا چې د عمر ابن عبدالعزیز سما د تمیم الداری نه ثابته نه ده. دا د تمیم الداری په طریقه چې کوم روایت ده، لیکن دا حدیث یوازې د تمیم الداری رضی الله عنه نه دی روایت شوی. په صحیح سند باندې د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نه روایت ده. د دې روایت تخریج ابن عدی په الکامل کې کړی دی. د دې یو راوی احمد ابن الفرج بعض علما ورته ضعیف ویل دي، لیکن اکثر علما ورته ثقه ویل دي. حافظ ابن عدی د په باره کې فیصله لیکلې ده چې دا راوی اگر چې ضعیف دی اختلافا، لیکن د به همیشه احادیث لیکل او روایت کول به لدی وجنه محدثینو د روایت قابل د استدلال ګرځولې ده. نو د حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الوضوء من کل دم سائل، او دس دا واجب ده د هر رواني وینې نه وروسته. دریم حدیث په ابن ماجه کې د حضرت عائشه رضی الله عنها حدیث ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو رعاف أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې قی وکړو یا د پوزو نه وینه لاړه یا ترې نه زوی لاړې په مانځه کې، نو دی دې لاړ شي مونځ دې پرېږدي اودس دې وکړي. بیا چې اودس وکړو د هغه ځای نه دې مونځ شروع کړي تر کوم ځای پورې چې مخکې کړی و، وهو فی ذلک لا یتکلم، خو چې د په دې کې خبرې نه کړي. دا روایت په ابن ماجه کې په طریقې د اسماعیل ابن عیاش عن ابن جریج روایت ده، او ابن جریج حجازی ده، او د اسماعیل روایت د غیر شامینو نه غیر مقبول ده. په دې روایت په ابن ماجه کې دا اعتراض ده.
همدارنګه دا روایت د مصنف عبدالرزاق کې مشته، لیکن د هغې په سند کې سلیمان ابن ارقم علما په اعتراض کوي چې دا متروک ده. د سنن دارقطني په روایت کې ابو بکر الداهری ضعیف ده، او د ابن عباس والا په روایت کې عمر ابن رباح ضعیف ده. لیکن ضعیف حدیث چې په متعددو طرق روایت شي نو دا حدیث حسن لغیره ګرځيږي. لدې وجه نه حسن لغیره ده مقابل د پاره د استدلال ده. دارنګه دا حدیث په اعتبار د طرق موصله سره ضعیف ده، لیکن مصنف عبدالرزاق، سنن دارقطني او ابن ابي حاتم په علل الحدیث کې د ابن ابي مليكه په طریقه مرسلا روایت کړی ده، او دا طریقه سندن صحیح ده. او بهقي د ابن جریج عن ابيه په طریقه مرسلا روایت کړی دی او صحیح ګرځولی دی. دارنګه دا حدیث د متعدد صحابهونه موقوفا روایت ده چې په اعتبار د سند سره صحیح دي. دارقطني د حضرت علي رضی الله عنه روایت کوي، عن علي رضی الله عنه قال اذا وجد احدكم في بطنه رزقا او قيئا او رعافا فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ما لم يتكلم. دارقطني جلد اول صفحه یوسل او شپږ پنځوس. ابن ترکمانی رحمه الله فرمایي چې همدا روایت په مصنف ابن ابي شيبه کې په داسې سند باندې راغلی دی چې صحیح علی شرط الشیخین دی. یعنی حضرت علی سے فرمایي چې کله تاسو په ګیډه کې ګډبار محسوس کړو، یم قی وکړو، یم د پوزې نه وینه لاړه، نو لاړ شئ اودس وکئ او بیا راشي منځ د هغه ځای نه شروع کوي چې کوم ځای پورې م درولی و، خو چې په منځ کې م خبرې نه کړي. دارنګې نافعا حدثهم ان عبد الله بن عمر كان اذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على صلاته. امام بهقي فرمای چې هذا عن ابن عمر صحیح. د حضرت عبد الله بن عمر نه صحیح روایت دی چې کله به د پوزو نه وینې لاړې نو بیا په مانځه کې به نو لا بړو او دس به وکړو او بیا براغو د هغه ځای نه به یې مونځ شروع کړو کوم ځای پورې به چې مخکې رسولی و. همداسې آثار د سلمان فارسي رضی الله عنه او د ابن عباس رضی الله عنه نم نقل دي. دا آثار موقوف دي، لیکن مسئله غیر مدرک بالعقل دا، لدی وجه دا ټول آثار په حکم د مرفوع کی دي. او دارنګي د حدیثو په کتابونو کې د فاطمه بنت ابي حبيش رضی الله عنها واقعه ده. قالت يا رسول الله اني استحاذ فلا اطهر افادع الصلاه؟ قال انما ذلك عرق وليست بالحيزه، فاذا اقبلت الحيزه فدعي الصلاه واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم. فاطمه بنت ابي حبيش رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یا رسول الله په ما باندې بیماری راځي، وینه رانه روانه نو زه نه پاکېږم، آیا مونځ پرېږدم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې دا د رګ وینه ده، د حیض وینه نه ده. چې کله ستا د عادت مطابق د حیض وینې راتلې په هغې ورځو کې مونځ مه کوه، او چې د عادت مطابق د حیض وینې دې ختمې شوې او بیا د استحاضې او د بیمارۍ وینې در باندې راتلې نو په عامو وینو کې بیا اذا ادبرت فاغسلي عنك الدم، نو وینې ووینځه او مونځ کوه. دلته ګوره علت خروج من السبیلین نه دی، بلکې علت دا دی چې دا د رګ وینه ده. پیغمبر علیه السلام وفرمیل انما ذلک عرق. په دې احادیثو کې راغله چې په وینه باندې اودس ماتیږي. د شوافعو دپاره دلیل د حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوې د ذات الرقاع کې و، نو فرما رجل بسهم، یو سړي په غشي باندې ویشتل وکړه، یو صحابي په غشي باندې ویشتو. د دې صحابي نوم عباد ابن بشر رضی الله عنه. نو د هغه نه وینې روانې وي او مونځ کولو، نو دوی وایي چې دې صحابي نه وینې روانې وي او مونځ کولو، نو معلومیږي دا چې د وینو په وتلو باندې اودس نه ماتیږي. لیکن دلته د نبی علیه السلام تقریر نه دی ثابت چې د دې واقعین رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شوی او که نو خبر شوی، دا په دې حدیث کې نشته. او که بیا خبر شوی وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي دام په دې حدیث کې نه دی ذکر. نو پته نه لګیږي چې پیغمبر علیه السلام دته بیا څه ویلی دي. آیا دته دا ویلي چې ستا مونځ شوی دی او که دا ورته ویلي چې نه دی شوی؟ دا په دې حدیث کې نشته او نه د حدیثو په شرحو کې دا خبرې شته.
دویم دا چې که دا حدیث دلیل شي په عدم و نقض الوضوء د اودس په نه ماتېدو، نو دارنګې دا دلیل په طهارت دم باندې به هم چې وینې پاکې دي، حالانکه شوافع وینو ته پاکې نه وایي. اجماع د ټولو امامانو دا چې وینې نجسې دي. نو موږ داسې وایو چې حضرت عباد رضی الله عنه دومره مستغرقو چې د وینو د وتو پته ورته ونه لګېده، او د غلبې د حال او د استغراق څخه فقهي مسله نه مستنبطه کیږي. مخکې چې موږ کوم روایات پیش کړه هغه د قید کلی حیثیت لري او جزئی واقعه د قید کلی سره مقابله نشي کېدی. وابیان چې د دې حدیث نه استدلال کوي، نو وابیانو ته موږ وایو چې ستاسو دپاره خو د صحابي فعل دلیل نشي کېدی، دا خو د صحابي واقعه ده. دا نه دي پکې ذکر شوي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې خبر شو که خبر نه شو، او که خبر شوی وي نو څه فرمایلی دي، دا په دې حدیث کې نشته. امین الله لیکي چې ضرور به خبر شوی وي، قیاس یې کړی دی. نو موږ وایو تا ته د کوم ځای نه معلومې وي، کیدای شي نه خبر شوی، کیدای شي خبر شوی. بیا که خبر شوی وي دا پته نه لګېږي چې پیغمبر علیه السلام ورته څه فرمایلی دي. شوافع د هغې آثارو نه استدلال کوي چې امام بخاری رحمه الله د حسن بصری، ابن ابي اوفا، ابن عمر او د طاووس و غیره نه تعلیقا را نقل کړي دي. د دوی آثار هم په دې باره کې شته چې په وینه اودس نه ماتېږي، لیکن جواب دا دی چې د صحابو او د تابعینو آثار دواړو جانبو ته موجود دي. لکه په مصنف ابن ابي شیبه کې چې د امام بخاری استاد دی، دواړه قسمه آثار هغه را جمع کړي دي چې د هغې څخه معلومیږي چې اودس د وینو په وتو باندې ماتیږي. د ابو هریره یو اثر ذکر کړی دی، د هغې نه معلومیږي چې په وینه اودس ماتیږي. د حسن بصري رحمه الله اثر ذکر کړی دی، د ابن عمر او د امام مجاهد چې دی ټول داسې آثار دي، داسې اقوال ترې را نقل شوي دي چې هغه په نقض الوضوء باندې اودس کې دلالت کوي چې اودس پرې ماتیږي. دارنګې امام بخاری چې کوم آثار تعلیقا ذکر کړي دي په دې کې دا تاویل هم کېدی شي چې دا په حالت د عذر باندې ورحمل دي. او دارنګې موږ دا وایو چې مرفوع حدیث چې د پیغمبر علیه السلام قولی یا فعلی یا تقریری هغه په دې باره کې بالکل نه دی راغلی چې په وینه باندې اودس نه ماتیږي، او په دې باره کې مرفوعات راغلي دي چې په وینه باندې اودس ماتیږي. وابیان د حسن بصری رحمه الله د قول نم استدلال کوي چې ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، لیکن موږ جواب کوو چې دا د دینه مراد هغه زخم دی چې وینه ترېنه نه بهیږي، ځکه چې په مصنف ابن ابي شیبه کې په صحیح سند باندې د حسن بصری رحمه الله نه روایت دی چې انه کان لا یرى الوضوء من الدم الا ما کان سائلا. د حسن بصری رحمه الله پرایا په هغه وینه باندې اودس ماتېدو چې هغه به روانه وه، او چې روانه به نه وه په هغه وینه باندې د ده په نیز اودس نه ماتېدو، او په هغې وینه باندې د احنافو په نیز هم اودس نه ماتېږي. دا د وینې په باره کې مسئله شوه. د جرابو په مسئله کې هغه به مستقل بحث انشاء الله تعالی درته وکړم، هغه تفصیلي ده. سبحان ربک رب العزة عما. نو د وابیانو نه چې وینه لاړه شي او په مانځه باندې ودرېږي، نو د دې امام پسې چې وینه ترېنه وتلې وي او خلکو ته امامتي ورکوي، نو د ده پسې مونځ بالکل حرام دی، مکروه تحریمي دی. په مسلم شریفه جلد 2 صفحه 96 کې د مجتهد په باره کې داسې راځي چې که مجتهد حق ته ورسیږي نو 2 اجر دي ورته، او که خطا شي نو ورته 1 اجر دی. اذا حکم الحاکم فاجتهد ثم اصاب فله اجران. د دې حدیث په تشریح کې امام نووي رحمه الله فرمایي چې غیر مجتهد که خطا شي ګناه ده، او که حق ته ورسیږي ګناه ده. نو موږ وایو چې د امام شافعي رحمه الله نه او د هغه د مقلدینو نه که وینه وتلې وي او مونځ کوي، نو که حق ته رسیدلی وي الله به 2 اجر ورکي، او که خطا وي الله پاک به 1 اجر ورکي. لیکن وابیان که حق ته رسیدلی وي ګناهګار دي، او که خطا هم ګناهګار دي. امام نووي رحمه الله د مسلم شریف جلد 2 صفحه 96 کې د دې تشریح کړې ده چې غیر مقلد غیر مجتهد په هر صورت کې ګناهګار دی.